د دې په حق کې دغه آیات نازل شو ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هغه کسان چې ملائکه ووژل په داسې حال کې دوی ظالمان وو په خپل نفسونو باندې. ملائکې ته پوښتنه وکوله چې په تاسو څه شي وو چې د کافرانو په صف کې مړه کېدلی یا په تاسو څه شي وو چې د کافرانو په صف کې مړه کېدلی یا هجرت هم نه کوله. نو هغه ورته وایي چې موږ خو مستضعفین وو، جنګ کولو ته په واس کې نه وه پوره. نو چې ولې چې هجرت جنګ هم نه شوی کولی، هجرت هم ولې نه کوله؟ الم تکن ارض الله واسعه، د الله مځکه پراخه نه وه چې هجرت هم کړی وای. نو الله پاک بیا وایي فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. د دغې خلکو ځای چې دی دوزخ دی، او دوزخ ډېر بد ځای دی اوسېدو دی. قرآن خپله په دوی باندې حکم کوي د څه شو؟ د دوزخي والی. ولې حکم کوي؟ ځکه د کافر په صف کې مړه شوي وو، هجرت یې نه وه کړی. دغه کوم کسان چې مسلمانان دي او د کافرانو ته قمانده لاندې د مسلمانانو په خلاف جنګېږي، دا ټول د دې آیات په حکم کې شامل. که په افغانستان کې خلک دي او که په پاکستان کې دي، مجبور شوي، هسې مجبور وي، په زور یې ایستلي وي، هغه په دې حکم کې دي. په خپله خوښه چې ورسره ملګري وي هغه په کفر راځي دي، هغه کافران دي، په کفر کې شریکان دي. دا چې په زور یې ایستلي وي، د مجبوریت یې ایستلي وي، هجرت یې نه وي کړی، هغه د دې آیات مصداق په دې آیات کې شریک. دا کومه ډله شوه؟ ته ووایه دا دوزخیان کومه ډله شوه؟ ته پکور شوه، ته ته جګ شه، دا تا مخې ته چې ناست او دا او ته جګ شه. دا کومه ډله شوه؟ دا دوزخیان کومه ډله ده؟ چې نه جهاد کوي، نه هجرت کوي، او نه ضعیفان وي، روغ رمټ خلک وي، او د کفر تر سیوره لاندې ژوند کوي. د کفر د غاصب کافر تر سیوره لاندې ژوند کوي، جهاد نه کوي، هجرت نه کوي، او ضعیف و مستضعف هم نه دی. دا څوک دي؟ دا دوزخیان دي. د کابل خلکو کې مونږ په کابل کې یو څه خلک اوس لرو چې هغه مسلمانان دي، ځان بولي، علما ځان بولي، دینداره ځان بولي، او هلته اوس دعوت چلوي. موږ مدرسې چلوو، کار کوو، دعوت کوو، واز کوو، په ټي وي کې وازونه کوو، اخبارونه چلوو. نو ما ورته وویل چې دغسې ډله خو موږ په اسلام کې نه پېژنو چې هم د کفر تر سیوره لاندې ژوند کوي، هم د جهاد نه کوي، هجرت نه کوي، هم د مستضعف نه وي، هم د دوزخي نه وي، جنتیان دي وي، دا صف نه پېژنو. دا په دین کې تحریف دی، داسې ډله نشته. د دې غټه ګناه دا نه چې د کفر تر سیوره لاندې ژوند کوي، ولو که دی روژه ونیسي، ولو که دی لمونځ وکړه، ولو که دی ټول عبادت وکړه، دا د دې ګناه په وجه باندې دوزخ ته ځي چې د کفر تر سیوره لاندې د غاصب کافر معتدي متجاوز کافر سیوره یې منلې ده. تاسو پښتانه د خپل کمکای کور وګورئ. تاسو په کور چې څوک حمله وکړه در واوړي، په کور در ځینې ونیسي، بیا په کور کې ورسره سملی خو چې حمله در باندې وکړه خپل کور کې چې کوم ټوپک و توره چې دا جنګ ورسره کوي. بیا که د زور د جنګ ونه نیسي، خو خپل کډه ماشومان ته وړې چې ځې کډه کوې، که وې تړلې وسه د نه وه پوره ګوډ وې، شال وې ورته پروت به وې، خو معذور به وې، تړلی به وې، چې نه جنګ ورسره کوې. سړی دې په کور در واوښتله، نه جنګ ورسره کوې، نه چې نه کډه کوې، نه خپل بچیان ته وباسې، او نه ګوډ او شال او معذور یې، نه تړلی په قرار د کمرې په دې کونج کې ورته پروت، خپل چای خورې، والته د کمرې په کونج کې د غل او غاصب د کډ او د لور سره ناست دی. پښتانه دغه سړي ته څه وایي؟ پښتانه دا سړی پېژني. کوم نوم چې پښتنو په ایښی دی، شریعت هم په موږ سترګه ورته ګوري. د الله غیرت هم همدغسې دی چې څوک چې ستا په کور درغی، یا به ورسره وایې، یا به ترې نه کډه کوې، یا به معذور وې، شل به وې، هېڅ به نه شي کولی، نو معاف یې، معذور یې. او دغسې دوسي به نه کوې چې هلته ورته ناست یې، او دا د تا د ښځې سره خاندي، او ته ورته قرار ناست یې، چای ورته خورې. وخت چې په یوه کور باندې تجاوز، په یوه کور باندې تجاوز دغسې حکم ولري، نو په د ټولو کورونو، په د ټوله منطقه تجاوز د یو کور د تجاوز نه لوی نه دی.
دا یوه لویه خبر ده. ټول د اسلام وطن چې نیسي درځنې هغه تجاوز د خپلې اشارې مځکې په خاطر هم نه ولې. تاسو افریدی نه دلته په شاړو په دې ریګونو په دې غرو باندې څومره دعوې لرئ، مړي سره کوئ، قبضې کوئ سره. دلته ستا دغه شاړه مځکه چې زه اوس درځنې قبضه کوم، ټوپک رځنې اخلې ویشتل را سره کوې. ولې مې ولې مې زما نه دغه شاړه قبضه کړې ده. دا مسجد الاقصی چې اوس یهودانو نیولی دی، دا مسجد الاقصی ګټل تاسو ته د افریدی د شاړې مځکې په اندازه هم قیمت نه لري. افغانستان خو ورشه څه کوي؟ دا هم داسې یوه شاړه. دا زمونږ قبله چې یهودانو نن نیولې ده، هلته د مسلمانانو وینې تویېږي او پلید یهودان زمونږ په هغه ځای کې قدمونه ایږدي د کوم ځای نه چې رسول صلی الله علیه وسلم اسراء ته ختلی دی، معراج ته ختلی دی. د ستا د افریدو شاړه مځکه د مسجد الاقصی په اندازه قیمت هم نه لري چې ته دومره غیرت ته وکړې لکه په د خپله شاړه چې کوې. دا سوال دی. ځان همیش دا سوال کوئ. تاسو د تصویر او د ټي وي او د فلمونو نه لرې الله ته بچ کړي نشته یې دا شان در کړه. تاسو ورشئ فلمونه وګورئ چې امریکایانو د مسلمانانو د ښځې سره د ابوغریب په بندیخانه کې څه لوبې کړي دي. عکسونه یې نشر دي، اوس بازار ته وتلي. قابل د دې نه دي چې زه اوس تاسو ته په دې منبر ووایم، په دې ځای کې ذکر کړم. قابل د ذکر نه دي. شل د حیا کوي چې هغه بیانولی نه شي. تاسو وګورئ چې د بوسنیا د مسلمانانو ښځو سره سربیانو د سرب او د بوسنیا په جنګ کې څه معامله کړې ده. تاسو ورشئ پوښتنه وکئ چې د کشمیر د مسلمانانو پیغلو ښځو سره هندوان د هندوستان په بندیخانو کې څه لوبې کوي. تاسو وګورئ چې د فلسطین په جیلونو کې، د اسرائیلو په جیلونو کې د فلسطین د مسلمانانو ښځو سره یهودان څه لوبې کوي. افغانستان هم په دې مزمنوار. د احساس غیرت په وجود کې په انسان کې یوه ملکه ده چې دا غیرت ورک شي د انسان او د حیوان فرق به ورکېږي. که حیوانات هم چرګ م لیدلی په خپله چرګه باندې جنګ کوي. یو چرګ په چرګه چې بل چرګ راشي په ټونګو یې وهي. د ناموس دفاع ملکه په حیواناتو کې هم شته ده. یو انسان چې د خپل ناموس نه دفاع نه کوي، دغه احساس د حیواناتو نه هم کم دی. په دې کې غیرت د حیوان نه هم کم دی. ځکه حیوان د خپلې مړۍ نه، د خپل ځای نه او د خپل هغه نه، خپل ښځې نه دفاع کوي. خو مسلمان نن دا نه کوي. پرون په اخبارو کې ما کتله بله ورځ